لایقه د باغلان ولایت هغه سیمه چې له پلازمینې کابل سلګونه کیلومتره لیرې پرته ده. د دغه سیمې خلک د ژوند له ټولو لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي. د ښار له ګڼې ګوڼې لیرې په یوه لویه دښته او د سمسورو غرونو په لمن کې دغه آباد کلی د لایقې په نامه یادیږي چې خلک یې په مالدارۍ بوخت دي. په یاد کلي کې چې شاوخوا 300 کورنۍ ژوند کوي وایي ژوند یې له سختو کړاوونو سره مخ دی. دلته په تعداد د 250 کوره فامیله په دغه جرو کې اوسیدونکي دي. نو اساسي ضرورتونه خو وروره موږ ډېر لرو. اساسي ضرورت مو دا دی چې په دې منطقه کې نه مکتب سته، نه مدرسه سته، نه کلینیک سته او نه هم صحي اوبه لرو، نه هم داسې د ژوند یو خاص امکانات راته برابر دي. یاره په دغه ځای کې په دغه لایقې کې اوسېدونکي موږ یو بلکل نه برق سته او نه وروره مانه جومات سته. د یاد کلي د ځایي اوسیدونکو په خبره چې په دغه سیمه کې ښوونځی، روغتون، سړک او برېښنا نشته. په دې سره خلک د خرابو لارو له کبله خپل ناروغان پر وخت روغتون ته نشي رسولی او ډېری ناروغان په لارو کې له منځه ځي. لارې داسې خرابه ده چې د دغه لارې باندې موږ موټر کلاوه سوي دي او په ژمي خو بیخي نه سوی تلای او دا اوس هم داسې دوړې دي او خاورې دي مقصد موټر نه سوی پرې راته ډېر تکلیف دی. که مریض راته پیدا شي مریض مو نه سوی رسولی د ځایه پورې. موږ لارې چې دي ډېرې خرابې دي. موږ د لارې سره ډېر په ستونزه کې یو. زه خپله موټروان یم چې په بار باندې ما مریضان بیولي دي او مریضانو په لاره باندې ساه ورکړې ده او چې مریضان ما نه کوچنیان ضایع سوي دي پر لارې باندې چې زه ژر نه یم رسېدلی. په یاده سیمه کې د اوبو نشتون بل هغه ستونزه ده چې ځایي خلک یې د حیواناتو په وسیله له لیرو پرتو سیمو اوبه راوړي یا هم د څو کورنیو سره په شریکه د ټانکرو په وسیله اوبه پیري چې ډیری یې د پیرلو وس هم نه لري. دغه ټانکرونه موږ ته راوړي چې ته په خپله وینې دغه 3 ساعته د 2000 روپۍ به موږ ته د باغلانه راوړي 10 بیلاره اوبه دي. په دغه باندې موږ په خپله ګزاره کوو. د اوبو سره سخت په مشکلاتو باندې اخته یو او زموږ کم کسان چې بیا د دغه توان هم نه لري چې دغه د ټانکرو کې اوبه راوړي هغه حیواناتو باندې 3 ساعته 4 ساعته 5 ساعته مزل کې راوړي. اسلامي امارت څخه نه چې زموږ سره د اوبو مرسته وشي او زموږ سره د کلینیک مرسته وشي او زموږ د سړک لار جوړه شي او زموږ سره وروره دلته چې هر د دوی په وسه کېږي او موږ په 100% کې 90% موږ خپل ورسره همکار یو. په افغانستان کې لایقه نه تنها هغه کلی دی چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو په بشپړه توګه بې برخې دی بلکې دې ته ورته په هیواد کې ډیری داسې سیمې شته چې خلک یې له ورته ستونزو او کړاوونو ډک ژوند تیروي. د مرکزي باغلان شاوخوا 10 کیلومترۍ ته پرته د لایقو سیمه هغه سیمه چې د لسیزو راهیسې د ژوند له لومړني سهولتونو بې برخې ده. د ځایي خلکو پر وینا چې دلته لسګونه کورنۍ ژوند کوي خو دوی نه برق، نه اوبه، نه ښوونځی او نه هم شفاخانه لري. دا خلک له ورته نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د حیواناتو په وسیله له لیرو سیمو اوبه راوړي. له حکومته غواړي چې دوی ته جدي پاملرنه وکړي او د ژوند هغه لومړني سهولتونه ورته برابر کړي. عبدالله حیدرزی، CMG، د باغلان لایقو سیمه.